السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ د یوټیوب چینل ټولو ملګرو ته ښه راغلاست. هغه ملګري چې د عربي ژبې مینوال دي، نو ګرانو متعلمینو، مونږ ستاسې لپاره په دغه ویډیو کې ډیر په اسانه او ډیر په فصیحه ژبه به مونږ تاسې ته دغه درس تشریح کوو، په دې هیله چې تاسې ترې استفاده وکړئ. مونږ چې کوم معلومات وایو هغه له ځانه سره نوټ کړئ، که کوم تمرینات یا کوم کورنۍ دنده مونږ تاسې ته درکو باید هغه تاسې په پوره ډول سره حل کوي او بیرته یې سکرین شاټ کوي، مونږ ته په کمنټ کې پرېږدئ چې هره غلطي وي مونږ به ستاسې د ژبې د سمون لپاره پوره هڅه کوو. د العربیة بین یدی کتاب چې دی د نړۍ په ډیرو پوهنتونونو او په تعلیمي مراکزو کې تدریسیږي. دا یو له هغو اسانو طریقو څخه ده چې څوک څه ډول وکولی شي د عربي ژبه زده کړي. دلته یې لیکلي دي سلسله في تعلیم اللغة العربية لغير الناطقين بها، العربية بين يديك، الإصدار الثاني من كتاب الطالب الأول، الجزء الأول، الوحدات من 1 إلى 8. ګرانو دوستانو، په دغه لومړني کتاب کې به 8 څپرکي وي. نو راځو ګرانو دوستانو، موږ تاسې چې دی لومړی څپرکی شروع کوو. په لومړي څپرکي کې ګورو چې کومه موضوع ده. ګرانو دوستانو، دغه دی زه به یې اوس پرانیزم. الوحدة الأولى التحية والتعارف، پیژندګلوي او هرکلی. نو دا زموږ لومړنی درس دی چې موږ تاسې به یې وایو. په ژوند کې دا ډېر زیات مهم دی. ډېر دوستان به هغوی عمرې ته راځي یا حج ته راځي، بیا ډېر زیاتو مشکلاتو سره مخ نو هغوی کولی شي چې په ابتدایي ډول باندې یو څو کلمات زده کړي چې خپلې ستونزې پرې حل کړي. خو بیا هم که چېرته تاسې موږ سره دغه لړۍ دوامداره وساتله، زموږ ملاتړ مو وکړو، زموږ ویډیوګانې مو وکتلې، نظریات مو پرېښودل، نو دغه به لړۍ موږ تر پایه کوم کتابونه چې د العربیة بین یدی دي دا به تاسې ټولو ته په ښه بڼه تشریح کوو. دلته د دوو کسانو ترمنځ پیژندګلوي ده. که تاسې عکس کې وینئ نو دلته یې لیکلي دي انظر واستمع واعد، وایي انظر وګورئ، واستمع واورئ، او واعد وایي تکرار یې کوئ. نو دوو کسانو ترمنځ خبرې اترې دي یا حوار دی. یو خالد دی بل خلیل دی. خالد وایي السلام علیکم، خلیل وایي وعلیکم السلام. خالد اسمي خالد، ما اسمك؟ خليل اسمي خليل. خالد كيف حالك؟ خليل بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ خالد بخير والحمد لله. خالد ورته وایي والسلام علیکم، خلیل وایي وعلیکم السلام. خالد بیا پوښتنه تکراروي، وایي اسمي خالد، زما نوم چې دی خالد دی. مسموکه، ستا نوم څه دی؟ دلته تاسې وینئ دوستانو په کاف باندې فتحه ده، نو دا د مذکر لپاره استعمالیږي. ښکته داسم لم راځو چې څه ډول د مؤنث یا ښځینو لپاره استعمال کو. نو خلیل ورته وایي اسمي خلیل، زما نوم چې دی خلیل دی. هر کله چې تاسې نه څوک پوښتنه وکړي چې مسموکه، نو تاسې به ورته وایي چې اسمي محمد، اسمي احمد، اسمي خلیل. بیا ترې خلیل پوښتنه کوي، وایي کیف حالک، ته څنګه یې؟ خلیل ورته وایي بخیر، زه ښه یم، والحمد لله او الحمد لله. وكيف حالك أنت؟ وایي ته څنګه یې؟ خالد ورته وایي بخیر، ښه یم، والحمد لله الحمد لله. دوستانو بیا ځلې د دغه غواړم چې بیا ځلې تکرار کړم. خالد السلام علیکم، خلیل وعلیکم السلام. خالد اسمي خالد، ما اسمك؟ خلیل اسمي خلیل. خالد كيف حالك؟ خليل بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ خالد بخير والحمد لله. دوستانو راځو دوهم حوار یا دوهم خبرو اترو ته. دلته هم تاسې وینئ په انځور کې چې دوه ښځې سره ولاړې دي او دوی یو د بله څه ډول پوښتنې کوي. د ښځینو او د نارینهو ترمنځ ډېر زیات فرق دی په عربي ژبه کې. نو تاسې باید ډېر ځیرک واوسئ. هر کله چې تاسو چا سره سلام کوئ نو باید هغه نقاط په نظر کې ځان سره ونیسئ. خولت وایي السلام علیکم، خدیجه وعلیکم السلام. خوله اسمي خولت، ما اسمك؟ خديجة اسمي خديجة. خولة كيف حالك؟ خديجة بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ خولة بخير والحمد لله.
ګرانو دوستانو په تیر هیوار کې او په دې هیوار کې فرق دا و چې هغه د نارینهو لپاره و. هلته چې دی موږ مس موکه استعمالو او دلته موږ مس موکي استعمالو. نو په دې هیله چې ستاسې دغه نقاطو ته پام وي نو اوس راځو دغې ترجمه کوو. خوله وایي السلام علیکم، خدیجه ورته وایي وعلیکم السلام. خوله اسمي خوله، زما نوم خوله دی. وما اسمکی، ستا نوم څه دی؟ خدیجه ورته وایي اسمي خدیجه. خوله ترې بیا پوښتنه کوي کیف حالک؟ خدیجه ورته وایي بخیر والحمد لله. ښه یم، ته څنګه یې؟ خوله بخیر والحمد لله. نو بیا ځلې ته خوله پوښتنه کوي چې ستا حال څنګه دی؟ خوله ورته بېرته جواب ورکوي چې زه هم ښه یم الحمدلله. دوستانو راځو دلته تمرین دی المفردات، دا هم لولو. دلته تاسې وینئ دوه کسان دي، له یو له بله پوښتنه کوي وایي کیف حالک. نو د نارینهو لپاره دلته دوه ښځینه دي وایي کیف حالک. دلته انتی اشاره یا او انت، ته او ښځینهو لپاره انتی. دلته مسموکه دوه نارینه دي، یو له بل نه پوښتنه کوي. نو او په ښکته انځور کې که تاسې وینئ مسموکې، ستا نوم څه دی؟ دلته چې دی نه نارینهو لپاره او دلته د ښځینهو لپاره. ګرانو دوستانو دغه تمرین دی وصل بین العبارة والصور المناسب. وایي لومړنی تدریب یا لومړنی تمرین دی. تاسې وایي دغه تصویر او کوم عبارت یا کوم عنوان چې دی دا د خپل تصویر سره ولګوئ. دلته ګورو نو مسموکه، مسموکه نو دلته د دې دواړو لپاره راځي. مسموکې دلته راځي، دا دواړه راځي او دلته دا دواړه راځي. داسې غشي به ورکئ. دلته وایي کیف حالک، انت کیف حالک او کیف حالک. دا د ښځینهو لپاره راځي او دا د نارینهو لپاره راځي. نو ګرانو دوستانو د راتلونکو نورو مهمو ویډیوګانو لپاره در سره زمونږ دغه چینل سبسکرایب کړئ. د راتلونکي درس به زمونږ بل هم وي. موږ به هره اونۍ تاسې لپاره یو درس پورته کوو. نو دغه نن ورځ درس چې دی تر همدغه ځای پای ته ورسېدو. ګرانو دوستانو که زموږ یوټیوب چینل مو نه سبسکرایب کړی نو دا در سره ضرور سبسکرایب کړئ. او هغه دوستان چې په عربي ژبې په ادبیاتو یا په نورو پوهنځیو کې درسونه وایي هغوی د دغه ویډیوګانې تعقیب کړي. موږ به ډېر نور مهم او په زړه پورې درسونه تاسې ته ژباړو. نو په دې هیله چې موږ سره تر پایه ملګرتیا وکړئ او زموږ ټول دغه ویډیوګانې چې دی در سره تعقیب کړئ. نو ګرانو دوستانو نن ورځ چې دی موږ تاسې ته مهمه ویډیو وړاندې کړله. تاسې په کولی شئ چې دغه ځان سره تمرین کړئ، ځان سره یې په کتابچه کې ولیکئ. دغه ستاسې کورنۍ دنده شوله. تاسې چې کوم تصویر وینئ دا یو ځل صفا شي. دا دویم تدریب چې دی دا ستاسې کورنۍ دنده شوله. دې له به تاسې ځوابونه ورکړئ. دلته وایي السلام علیکم کیف حالک، السلام علیکم کیف حالک، مسمک، اسمی، مسمکی او اسمی. نو ګرانو دوستانو دغه تمرین به تاسې حل کړئ په خپلو کتابچو کې او بیا به یې موږ ته راولېږئ. موږ به پرې کتنه وکړو. نو هیله ده چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي. زموږ لومړنۍ ویډیو ده. د دغه کتاب لینک چې دی دا به زه تاسې ته دغلته په ویډیو په ښکتنۍ برخه کې واچوم. تاسې هم ترې استفاده کولی شئ. نو نن زموږ لومړنۍ ویډیو به یو څه تخنیکي ستونزې وې. نو انشاءالله موږ به ډېر ژر هڅه وکړو چې دغه ستونزې هم حل کړو. تاسې ته په ښه کوالټۍ کې چې دی ښه ویډیو ښه درس وړاندې کړو. ډېره مننه.